د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو زمیندار چې د هغه نوم اصغر و د خپلې ښځې او د یو زوی سره اوسیده. د زمیندار یو سپی و چې د هغه نوم سلطان و او سلطان اوس ډیر کمزوری شوی او بوډا و. ښځې سلطان اوس ډیر کمزوری شوی دی او زه وایم چې دی اوس لړ کوم هیڅ فایده یې نشته. نه سړیه داسې مه کوه. سلطان زمونږ د بچو په شان دی. هغه زمونږ ډیر خدمت کړی دی. نه ښځې ما سره نورې پیسې نشته او نه مې وس ته چې زه به سلطان باندې اوس په پرې کې خوراک کوم. بس زه به سبا هغه لړ کوم او دا زما اخري فیصله ده. زمیندار او ښځه دا خبرې کوي چې د دوی دا خبرې بهر سلطان هم واوري. زما په خیال دی کور کې زما نور ځای نشته، خو زه خو بوډا شوم، چېرته به ځم؟ یا الله زما مدد وکړي. سلطان لږ ساعت خفه ناست وي چې اچانک هغه ته د هغه ملګری لیوه چې د هغه نوم توری وي هغه رایاد شي. سلطان سوچ وکړي چې توری به زما مدد وکړي او سبا سحر وختي سلطان د ځنګل طرف ته د توري سره میلاویدو لاړ شي. خیر خو دې سلطانه ولې داسې خفه او د هغې نه پس سلطان توري ته ټوله کیسه بیان کړي. توری ډیر هوښیار وي. سلطان ته وایي چې ما سره یو طریقه کار شته، زه چې تا ته څنګه ویم بس هغه شان کوه. او د هغې نه پس توری سلطان ته خپل پلان بیان کړي. په سبا باندې اصغر زمیندار د خپلې ښځې سره او د خپل بچي سره پټیله کار لا روان وي. سلطان هم د دوی سره روان و. لږ ساعت پس زمیندار او ښځې پټو کې کار کولو او ماشوم یو اړخ ته ایښودی و چې په ده کې توری راغی او ماشوم په خوله کې واخیسته او د ځنګل طرف ته یې منډې کړې. سلطان هم په توري پسې و او زمیندار او ښځه هم په توري پسې وه. توری ډیر تیز و. زمیندار او ښځه شاته پاتې شول او سلطان په توري پسې په منډه منډه د ځنګل طرف ته روان و او دغسې توری او سلطان په ځنګل کې غیب شو. زمیندار او ښځه پریشانه و، ډیر وګرځېدل خو ماشوم پیدا نشول. سلطانه دا ماشوم واخله او د ځان سره بوزه. زمیندار او ښځې چې تا وویني هغوی به پوه شي چې دا تا زمانه بچ کړ او د دې نه پس په زمیندار ستا ډېر خیال ساتي. سلطان هغه ماشوم واخلي او د ځان سره واپس بوزي. زمیندار او د زمیندار ښځه چې سلطان سره خپل ماشوم وویني نو ډیر خوشحاله شي. ودې لیدې د سلطان کمال؟ ځکه خو مې تا ته وي چې سلطان مه لړ کوه. نن د سلطان د وجې زموږ بچی بد شو. بالکل که سلطان نو نو زما بچی به هم نن نه و. زه د سلطان نه ډېر خوشحاله شوم. دا سلطان په ما ډېر لوی احسان وکړو. بس نن نه پس په سلطان د مرګه پورې زما سره وي او د سلطان به ډېر خیال ساتم. سلطان چې دا واورېدل نو ډیر خوشحاله شو او د هغې نه پس به زمیندار د سلطان ډیر خیال ساتل. یو څو ورځې پس توری د سلطان سره میلاو شو. وایه کنه سلطانه زما پلان کار وکړه که نه؟ او کنه توریا ستا پلان خو ډېر کار وکړو. اوس خو زمیندار زما ډېر خیال ساتي او ډېر خوشحاله یم. ها نو اوس به ته زما هم یو کار کوې. وایه توریا چې څه کار وې؟ بس سلطانه اوس زما هم داسې فرسکون خوراک د زړه کېږي. ټیک ته کنه توریا، ما له چې زمیندار روزانه کم خوراک راکوي نیم به تې تاله درکو. نه د زمیندار چې کومې چیلۍ دي د هغوی نه به یو ورکوټی شان بچي وکړم چې دا خوله به ترسکونه شي. نه توریا په دې به رانه نه خفه کېږي. زه زمیندار سره هېڅکله هم بېوفایي نشم کولی. هغه زما ډېر خیال ساتي. ها نو لکه ته داسې نه منې بس بېګاره درځم او یو تی چپه کوم. د شپې د چیلو سره سلطان هم بېغمه اوده وي چې په دې کې توری راشي او اچانک د سلطان سترګې کلاو شي او هغه چغې شروع کړي. د سلطان په چغو زمیندار راپاسي، بیلچې ته لاس کړي او توری سم ښه ودربوي. توری دوه خپلې دوه پردی کړي او لاړ شي، منډه کړي وتښتي او زمیندار د سلطان نه نور هم خوشحاله شي. سلطانه ښه دې راسره ونغل، تا سره به زه ګورم، تا له به زه د دې سزا سبا ضرور در کوم.
په سبا باندې تورې خپل ملګري خنزیر له لاړ شي. توریا څنګه راغلې؟ خیر خو دی د خدای څخه غوسه ښکاري. او تورې ټوله کیسه خنزیر له بیان کړي. تورې خنزیر له وایي چې کلي له به لاړ شي، سلطان به ماله په بانه راولي او زه سلطان پرېږدم نه، هغه له به سزا ورکوم د هغه د وجې ما ډېر وال خوړلي. یلکه سلطانه زه خو توري رالېږلې ده. ښه وایه ولې خیر شه تورې څه وایي؟ تورې وویل سلطان ته وایي چې شنکر ته راشه او ما نه معافي وغواړه، نور درته سم نه ویمه. زما په خیال چې توري ما ته څه پلان جوړ کړی دی او ضرور مې په سبانه باندې بوځي، خو زه ګورم یوازې نه ځم، ځان سره به څوک بوځم. دې کلي کې پیشو وي او سلطان سوچ وکړي چې دا پیشو به ځان سره بوځم. د پیشو یو وخت په زخمی وي چې د درد د وجې ګوډه ګوډه ګرځي او لکه د چړې په شان نیغه نیولې وي. سلطان ټوله کیسه پیشو ته بیان کی او پیشو د ځان سره د ځنګل طرف ته روانه کی. هلکه توریا سلطان به را رواني، ځان ورته تیار کړه. تورې او خنزیر دا خبرې کوي چې اچانک نظر په سلطان او په پیشو پریوزي. د پیشو لکه داسې سیده ولاړی لکه د چاړې او تورې ډیر ویریږي. هغه وایي که پیشو د ځان سره چاړه راخستی ده. هلکه زما په خیال چې دې پیشو په چاړه راکشتي ده، زما په خیال موږ دواړه لالي زه چې تاسو ته ګورې. ها تورې د یېرې نه منډه کي او ونې ته وخیژي او په ونه کې پټ کیني او خنزیر هم ځان نه د پټېدو ځای لټوي او د بوټو د شاته پټ شي. سلطان او پیشو چې دواړه راورسي نو نه تورې وي او نه خنزیر وي. لږ ساعت پس د پیشو نظر اچانک په خنزیر پریوزي چې د بوټو شاته پټ وي او پیشو وایي جوړې زما په خیال دا یو منګکوری د بوټي شاته پټ دی. پیشو ورټوپ کی او خنزیر د غوږ نه ونیسي. خنزیر چغې شروع کړي او د بوټي نه بهر راوځي. سلطان ورته وایي چې دلته څه کې. خنزیر ورته ټوله کیسه بیان کی او بیا سلطان د خنزیر نه د توري تپوس وکړي. خنزیر ورته د اونې طرف ته اشاره وکړي. دوی چې بره وګوري نو تورې په ونه کې پټ ناست وي. تورې ډیر ملامته هم وي ځکه چې د پیشو نه ویریدلې وي. تورې لاندې راکوشي ډیر ملامته او شرمنده وي. د سلطان نه معافي وغواړي او سلطان هم تورې معاف کی. ټول ډیر خوشحاله شي. د هغوی نه پس به زمیدار کم خوراک سلطان له ورکول. سلطان او د هغوی ملګرو به یو ځای خوړل او دغسې سلطان د خپل زمیدار او د خپلو ملګرو سره په خوشحالۍ ژوند کوو.